ایلن ماسک چې د نړۍ تر ټولو شتمن انسان دی او نورو سیارو ته د تګ او هلته د اوسېدو عجیبه سوچونه یې لرل چې د همدې سوچونو د رښتیا کولو لپاره یې په 2002 کال کې د سپیس ایکس کمپنۍ جوړه کړه او د 2006 او 8 کلونو ترمنځ 3 راکټونه فضا ته د تګ لپاره ولیږل چې 3 واړه یې ناکام شول او یو هم کامیاب نشو. او یوازې دا نه چې د هر یو راکټ هغه ته په میلیونونو ډالر تاوان ورسو، بلکې د هغه نړیوال شهرت هم خراب کو او سرمایه کارانو نه غوښتل چې نوره سرمایه کاري ورسره وکړي. او په 2008 کال کې لا هغه سره یوازې دومره روپۍ وي چې یا په خپله ټسلا چې بله کمپنۍ د هغه وچلوي او یا په 4م راکټ فضا ته ولیږي. خو سره له دې ناکامیو هغه بیا هم ماته ونه منله او د 4م راکټ د لیږلو پلان یې جوړ کړو چې بالاخره کامیاب شو او خلکو ته یې دا وښودله چې د هغه خوبونه په حقیقت بدلیدی شي. او په دې لویې کامیابۍ سره ورته ناسا کمپنۍ د 1.6 بلیونو ډالرو په ارزښت قرارداد ورکړو چې د کمپنۍ ارزښت لا هم ډیر کړو چې اوس وخت کې سپیس ایکس د بلیونونو ډالرو کمپنۍ ده او ایلن مسک نړیوال شهرت لري. نو هدف دا چې ډیر مشهوره خلک چې ظاهرا موږ ته ډیر زیات کامیاب ښکاري هغوی هم له ناکامیو او مشکلاتو سره مخ شوي دي، خو په دې پوهېدل چې انسان د کامیابۍ په لاره کې له ناکامیو او مشکلاتو سره مخ کیږي خو باید سر ورته ټیټ نه کړي. نو دا ضرور نه ده چې تاسو هم کوم کار کوئ په اول ځل پکې کامیاب شئ، بلکې تاسو به هم له ناکامیو سره مخ کیږئ، خو مهمه دا ده چې له ناکامیو څخه مو درس واخلئ او بیا هڅه وکړئ او په دې پوه شئ چې هغه څه چې زموږ د کامیابۍ په منځ کې دي هغه له ناکامۍ څخه ویره ده او هغه خلک چې له ناکامیو څخه نه ویریږي نو هغوی کامیابیږي او خپلو هیلو ته رسیږي.